در همشیر ریحان صاحب په خصوصي توګه مننه ادا کوم. ډېر په شانداره طریقه باندې سټیج وچلاو، په شانداره طریقه باندې د سټیج د نظامت چارې پوره کړي. د هغوی د مینې هم یو جهان مننه. بریالی دې راته وشي. منیر ګنیری صاحب کامرا ویډیو کنه کامرا چالو ده کنه دا خلک به راواله ټول هغه ټول به راواله کا حقیقت الزام نه دی. حقیقت الزام نه دی، هسې وایو غلام نه دی. دا د ځمکې په سر بوج دی. امیر صاحب خیر رحمان دی شیر را حقیقت الزام نه دی، هسې وایو غلام نه دی. خپل عمل د لارې مل دی. پښتون هسې بدنام نه دی. دا د ځمکې په سر بوج دی. تشه ګڼه د قام نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه د دغې غونډې د دغې ټولو پښتنو مومندو صافیانو کوم قومونه څوک چې دلته آباد دي، هر څوک چې راغلي ډېره مننه یې کوم. په خبرې به درته تفصیلي خبرې درته مشرانو وکړي. مشران په سټیج ناست دي. د دې د مخې که خبرې کوم ورانېږي به رانه. ټول ټاکنې را روانې دي او نږدې دي تقریبا. زه دا نه وایم چې زه چا له ووټ غواړم د نه. زه نثار مومند صاحب د بیخي ووټ نه غواړم، خو زه درته دومره وایم چې څوک ستاسو د وسایلو خبره کوي ووټ هغه ورکوي. څوک چې ستا د هسپتال خبره کوي ووټ هغه ورکوي. څوک چې ستا د ورکو خلکو خبره کوي ووټ هغه ورکوي. مومند صاحب ته ټولې خبرې وکړې. زه وایم چې د دغې خبرو د پاسه ته زه وایم نو دغه شعرونو خوند به هم ځي او د دغې خبرو د پاسه به زه ډېرې خبرې ونه کړم. خو څوک چې ستاسو له امن غواړي، څوک چې تاسو له تعلیم غواړي، څوک چې تاسو له ستاسو حق غواړي، ستاسو په وسایلو اختیار غواړي، که چېرې ستاسو په وسایلو باندې ستاسو اختیار راغی نو دغه زلمي به نه مسافرۍ له ځي، نه به په اسلام آباد کې، نه به په پینډۍ کې، نه به په سعودي کې او نه به په دوبۍ کې، هم په دې مومندو کې به دلته کې به ژوند کوي. دلته به د خپلو بچو سره او د خپلو خپلوانو سره په خوشحالۍ اوسېږي. خو کله چې امن وي، کله چې ستاسو په خپلو وسایلو باندې خپل اختیار وي، نو هغه چا له ووټ ورکړئ ښه په سوچ باندې. څوک چې ستاسو د وسایلو خبره کوي او دغه شعر زما چې دی ګڼه نه شئ قام شئ. که چېرې مونږ قام شو نو مونږ به ژوند وکړو، که قام نه شو نو ژوند به ونه کړو. دا مونږ چې کوم کوو دا ژوند نه دی، دا د ژوند پورې خندا ده او دا د ځان سره ظلم دی. ډېره مننه. شعرونه درته وایم چې پیروکار د باچا خان نه دی نو بیا زمونږ ترجمان نه دی. چې پیروکار د باچا خان نه دی نو بیا زمونږ ترجمان نه دی. چې تشدد په بېګناو کوي زما فتوا د مسلمان نه دی. مسلمان هر څه وران کوي، تاسو ځئ او راځئ. شعرونه درته وایم پروګرام یې وران کړو خو بیا هم زما یو غزل دی زوړ چې بچی په ځان باندې یو قسم الزام ونه ساتي. وجود مزدور ساته خو ذهن غلام ونه ساتي.